بعد حدیث کم دی وای. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه عليه الصلاة وسلم ذات والسلام. يوم فقال هل عندكم شيء فقلنا لا قال فإني إذا صائم ثم أتانا يوما آخر فقلنا أهدي لنا حيس فقال أرنيه فلقد أصبحت صائما فأكل رواه مسلم. حدیث د عائشہ رضی اللہ عنہ ترجمه به وکړو بیا به مسلې بیان کو. عائشہ رضی اللہ عنہ وی چې دخل علی النبی صلی الله علیه وسلم ذات یوم، یو ورځ پیغمبر صلی الله علیه وسلم کور ته راننوتو، نو تپوس یې وکړو چې هل عندکم شی، تاسو سره څه شتي کور کې د خوراک؟ قلنا لا، موږ ورته ویل چې نه څه خو نشتي وي. فإني اذا صائم، به زما روژه ده. ثم اتانا یوما آخر، بیا بله ورځ چې راغی، فقلنا اهدي لنا حیث، نو موږ ورته دا ووایو چې موږ ته چا په هدیه کې حلوا را کړې ده، یو خوږ شی. حیث د خوراک هغه خوږ شي ته ویله کېږي، لکه د حلوا په شان. وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ارینیه ته راوړه، ما ته وښایه. فلقد اصبحت صائما، ما خو سحر روژه کړې وه. فاکله، خو هغه حلوا یې وخوړه. رواه مسلم، د حدیث امام مسلم راوړی. دا حدیث امام مسلم هم راوړی دی او نور امامان هم راوړی دی، بلکې اصحاب سنن والا راوړی دی. سوای د بخاري نه کې داسې وایي چې اخرجه الجماعه الا البخاري. امام مسلم راوړی دی، امام ابو داود راوړی، امام ترمذي راوړی، امام نسائی راوړی دی، امام ابن ماجه راوړی دی، ټولو راوړی دی، دی ټولو دا حدیث راوړی دی. ها، دی حدیث د مسائلو نه مخکې یو فایده تاسو ته ذکر کو، هغه ده عائشہ رضی الله عنها وی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به کور ته راغی، وی څه شتي د خوراک؟ موږ ورته ویل نه، وی به زما روژه ده. دې نه دوه مسلې راووتې، یوه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د غربت ژوند، یعنی وږی شوی دی، بهر ملګرو سره به ناست و، د سهار مونځ به وکړو، بیا به ناست و، هلته ذکر او اذکار به وکړو، هر څه چې به وکړو، بیا به ملګرو سره ناست و، مسلې مسایل به و. کور ته چې به رادننه شو، عایشې ته به ویل څه شتي؟ چې وخورو. هغې ورته نه، یا رسول الله څه خو نشته. داسې د غربت ژوند. او زمونږ شکوې شکایتونه نه ختمېږي. یو مسله مونږ ته راشي، د هغې د لاسه د ژوند هغه ټول هغه خون مونږ ګډوډ کړو. تا سره زما سره چېرته داسې شوي دي چې مونږ کور ته راغلي ووژلو، خوراک څه شتي؟ او راته وایي چې هېڅ هم نشتي. چېرته داسې نه دي شوي. او هغه انسان چې هغه سید الاولین والآخرین دی، او هغه د پیغمبرانو سردار دی، هغه کور ته راځي، وي کور کې څه شته وي؟ نه، څه نشته. دویمه مسله چې دا راووته، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوش اخلاقي د خپلو بیبیانو سره. کور کې څه شتي؟ نه، نشته. به زما روژه ده، مسله ختمه شو. دې ته وایي د درون انسان خوی. او څنګه به د پیغمبر د خوی نه و، اخو د ځمکې په دې مخ درون انسان و. درانه د هغه نه درونوالی یې زده کوي، اخلاقیان د هغه نه اخلاق یې زده کوي. نن سبا دا اکثر چې کور ته رانو، څه شتي؟ او څنګه نشتي؟ دا ستا پلار او ستا مور او بس نصیب کې مې وی چې داسې جاښه مې کور ته راوستې ده، زه رالم ستړی او په ما خولې را بهېږي، کور کې تاسې نه دي پخ کړي، دا څنګه او دا ولې؟ او نه، تا ما ته د مخکې نه ولې نه وي، او تا ولې نه وي چې سودا نشته؟ دا د اکثرو خلکو دا خوی دی، الا من رحمه ربي، چې الله پرې رحم کړي. مسله لنډه ختمه، کور ته رالې، څه شتي خوراک؟ نه نشي. زما روژه ده. دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه ده. او که ته غیرت ما ته سنډی، نو د غیرت تېروالی د بوټ لاندې کېده، او یې ما له راکړه چې زه پرې دیوال دله وولمه. غیرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي د الله نه څوک زیات غیرتي نشتی، او بیا زما نه زیات څوک غیرتي نشتی. او د دې ډېرو غیرت ما ته معلوم دی، صرف غیرت په کور کې او د ښځې په مخ کې چلیږي.
ښځې ته چغې وهل هر وخت او د بچو وهل ټکول په مخ او بدتمیزي کول د هغوی سره او بد اخلاق چلول د هغوی سره او بد خوله استعمالول او بد الفاظ په کور کې استعمال دا د کوم ځای غیرت دی؟ د غیرت خپل ځای دی، خپل وخی دی، خپله طریقې ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم مسله حل کړه. اوس راځو دې حدیث کې مسایلو ته. ډېرې مسلې دي په دې حدیث کې. اولنۍ مسله پکې دا شوه چې د نفلي روجې دپاره نیت د ورځې نه هم کولی شي. د کوم ځای نه دا مسله واخیستی شو؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغی وایي څه شتي وي؟ نه دي، وایي زما روژه ده. د دغه ټیم نه یې روژه کړه. دا فرق دی ګوره په فرضي او په نفلي روژه کې. ها مخکې حدیث کې څه تېر شو چې د فرضي روژې دپاره به لازم نیت د کوم وخت نه د شپې نه به وي. نفلي روجې دپاره د شپې نه نیت پکار دی، دا خو اصل دی. خو که چېرته څوک یې د ورځې نه کوي نو هم کیدی شي، دلیل پې دا حدیث دی. خو شرط پکې دا دی چې د دې نیت نه مخکې هغه څه نه یې کړي چې د هغې سره روژه ماتېږي. دا مې یاده ساتي. دا تا ناشته کړې او کور ته راشي څه شتې او څه نه کړي زما روژه ده. نه دغه نه، تا د سحر راختو نه بعد هېڅ نه دي خوړلي، نه دي هغه څه کړي دي چې هغې سره روژه ماتېږي او کور ته رالې څه شتې نشته به زما روژه ده. دغې ټیم نه روژه کول په دې کې هېڅ حرج نشتی اگر که دا نیت د ورځې نه شو. او د علماو په منځ کې په دې مسله کې اختلاف هم نشتی. سوای د امام مالک رحمه الله نه چې هغه دا خبره ذکر کړې ده، وی نه که نفلی ده او که فرضي ده خو نیت به د کله نه کوي؟ د شپې نه به کوي. هغه دغه تېر شوی حدیث ذکر کوي، حدیث د حفصه چې وګورئ حدیث کې دی چې د شپې نه به نیت کوي. خو د هغه دا قول مرجوح دی، راجح دا دی، وجه دا ده چې ښه واضح دلیل دی که نه، او روایت ته صحیح مسلم دی او نورو کتابونو کې هم دی. ښه واضح پیغمبر نیت لا نه دی کړی د روجې او نه یې روجه وه چې کور ته راغی وایي څه نشتې به زما روجه شوه، دې ځای نه نیت کوي. دا واضح دلیل دی، دا واضح دلیل دی. نو د جمهور اهل علمو دا قول مضبوط دی په مقابله د قول د امام مالک کې. او دلته دا فایده ټولو اوریدونکو ته ولیدونکو ته او حاضرینو ته بیان کړم. بعض خلک زموږ باره کې وایي دا اهل حدیث سیده د امام شافعي په مذهب دی او دوی چې صرف امام ابو حنیفه پورې نښتي دي، او څوک وایي دا د امام احمد بن حنبل په مذهب دی. ټولو ته دا ووایم چې دا ټول زموږ امامان دي، خو خبره د هغه چا به راجحه او مضبوطه چا سره دلیل دی. مخکې ډېرې مسلې تېرې شوې، را روانې هم دي، تاسو دې خبرو ته سوچ کوئ. اوس دې کې وګوره امام ابو حنیفه، امام شافعي، امام احمد وایي نفلي روجې دپاره نیت د ورځې هم کیدی شي. امام مالک وایي نه لازم به د شپې نه کوي. دلیل د دغه دریو سره مضبوط دی په مقابله د امام مالک د دلیل کې. موږ وایو دا قول راجح دی. هلته امام ابو حنیفه هم دی، امام شافعي هم دی، امام احمد هم دی. دا هسې د عوامو ته وسوسه ورچي وایي دوی د امام صاحب دشمنان دي. دا چا ویلي دي؟ بلکې پرون کابر زموږ سره مسلې تېرې شوې، د جمهور اهل علمو یو قولو او د امام ابو حنیفه بلو. موږ وایو د امام ابو حنیفه سره دلیل مضبوط دی. نو دا هسې زموږ په باره کې پروپیګنډه ده چې دا بعض نام نهاد مولیانې کوي. نن یو مولوي صاحب بیان چا راولېږو ما ته، وي دا واوره دی څه وایي. نو الحمدلله په اهل باطلو باندې رپرپی راغلی دی. نو هغوی وایي یو سړی به سعودي ته لاړ شي بیزې ګډې به ساتي. په دې کې سپکاوی هم کړی دی مسافرو، بلکې دا الفاظ استعمال کړي وي د اوښانو پچې به راټولوي او یا به ټکسي چلی یا به سبزي خرڅوي او یا به ترپالونه خرڅوي او دا ټول اشارات موږ پوهېږو به هر څه. نو بیا چې دی پاکستان ته راشي، افغانستان ته راشي، ملک ته راشي، په سر یې سپین ټوکی اچولی وي جي پیغمبر به رفالدین هم کول او پیغمبر به امین وایي ته خو مزدورۍ له تلی وي، نو تا دا مسلې د کوم ځای نه زده کړې؟ یو خو سپکاوی د یو مسلمان کول په دې طریقې سره چې تا خو ټکسي چلوه او تا سبزي خرڅوله. ولې صحابه کرامو تجارتونه نه کول؟
هغوی به مزدوریانې نه کولې. داسې داسې مزدوریانې به یې کړي بعضو پکې کړي دي په سیرت کې راځي چې د دې ډېرې مزدورۍ د لاسه دي لاسونو کې به پولۍ راختلې وې لاسونه به یې شلېدلي وو او مزدوریانې یې کولې هغوی باره کې څه وی بیا خو به دا وایي چې هغوی ته څنګه دین معلوم شو هغه مزدوران. دویمه ده ستا د دې سره څه کار دی یو سړی الله دې کړي چې د بیزو پچې راټولوي که د اوښانو راټولوي که غوشان راټولوي تا ته یې مسله بیان کړه ورسره دلیل ته جواب وکړه خبره ختمه شو. اوس ما پسې یو سړی راشي ما ته ووایي چې تا چې دا مسله بیان کړه چې د ورځې نفلي روژې لپاره نیت کول دا صحیح دي زه وایم چې دا غلط دي نو زه به ورته یم څنګه دلیل بیان کړه که نه زه به هغې باندې بیان وکړم زما خواله پرون یو کس راغلی و او هغه د وسپنو کار کوو او هغه مزدورۍ له انډیا ته تللی و او هغه مزدورۍ له امریکې ته تللی و او هغه راغی او هغه ما ته ووایي چې دا مسله غلطه ده دا څه خبره شوه مزدورۍ لکه هغه هر ځای ته ځي که هغه په سر باندې سپین ټوکی راچوي که هغه پټکی راچوي که هغه ټوپۍ په سر او که هغه سرتور سر ګرځي مسلې چې کومه بیان کړې ده مولانا صاحب ته د هغه مسلې جواب ورکړه په سره د دلیل سره دا طریقه ده. الحمدلله زمونږ دا منهج دی یادې کوي ندور مع الحق حیث دار او ندور مع الدلیل حیث دار موږ د دلیل سره چورلو چې کم طرف ته وچورلیږي. اوس دې کې چې دلیل کم علماو سره مضبوط دی موږ به دا خبره مضبوطه ده او هغه دا چې د نفلي روژې دپاره نیت د ورځې هم کیدی شي. الله په دې نفلي عباداتو کې اسانتیا هم پیدا کړې ده که سوچ پکې وکړي سړی لکه اوس مونځ والا نفلي مونځ په ناسته هم کولی شي اگر که د ولاړې طاقت دي په سورلۍ باندې هم کولی شي صرف دومره ده که په ناسته دې وکړو نو اجر یې څومره دی د ولاړې نیم اجر دی. بیا دا مسله مې مخې ته راغله دا به تم د فایدې دپاره ذکر کړو. د علماو منځ کې دې مسله کې اختلاف دی چې دا کم سړی چې د ماسپښین نه روژه کي یا د سهار مانځه نه باندې روژه کړه یا څه وخت باندې روژه کړه دا سړی ده ته به د پوره روژې اجر میلاویږي که نه د دغه ځای نه د کم ځای نه چې نیت کړی دی دا اجر به ورته میلاویږي. او راجح قول په دې کې دا دی والله اعلم انما الاعمال بالنیات اعمالو دار و مدار په نیتونو باندې دی نو نیت د روژې چې ده د کم وخت نه کړی دی د دغه وخت نه دی روژې ته حسابېږي او هغه ثواب به ورته میلاویږي مخکې به ده ته د روژې ثواب نه میلاویږي. خبره مې په اصل کې دې دپاره کوله چې لکه الله په فرض او په نفلو کې فرق په دې طریقې سره راوستی چې په دې ډېرو ځایونو کې رب العالمین سهولیات پیدا کړي په نفلي عباداتو کې او شریعت هغه ښه واضحه بیان کړي دي. بیا یو بله مسله هم ده بعض علما دا وایي صحیح ده د نفلي روژې دپاره نیت خو د ورځې کیدی شي خو د زوال نه بعد نه د زوال نه مخکې د زوال نه بعد نه ماسپښین د اذان چې کوم ټیم کېږي که نه لکه اوس یو سړی راغی او 1 بجې ووایي چې زه روژه شوم وایي دا نه کېږي او دا مذهب د امام ابو حنیفه او د امام شافعي رحمه الله مشهور قول دی. ولې وایي ځکه چې اکثر ورځ څه شوه اکثر ورځ تېره شوه او لږه پاتې ده نو دی څنګه اوس نیت کوي. دویم قول د امام احمد بن حنبل رحمه الله او د ډېرو محققینو علماو د هغه دا دی چې هر وخت په ورځ کې چې د نیت کو بس روژې شروع شوه په څه شرط سره چې څه یې نه وي خوړلي او هغه څه یې نه کړي چې سره روژه ماتي او چې انسان د حدیث کې سوچ وکړي دا اوس چې مونږ کوم وایي او دا عام حدیث دی لکه په دې خبره څه واضح دلیل نشتی چې د زوال نه بعد نه او د زوال نه مخکې صحیح ده. والله اعلم دا قول مضبوط ښکاري چې د ورځې په هره حصه کې نیت وکړو نو کیږي والله اعلم.